बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तانو په فیسبوک پاڼه کې یوې خورکۍ پوښتنه کړې ده چې عمر یې 15 کاله ښودلی دی او شکایت کوي چې 4 ورځې کېږي په هیپاټایټس A اخته یم او ډېر په تشویش کې ده خورکۍ. خورکۍ ته زموږ دغه جواب دی چې له نیکه مرغه هیپاټایټس A هیڅ ډول خطره نه لري. 99.9% ناروغان په خپله ښه کېږي، هیڅ ډول عوارض هم نه لري. په زرو کې ممکنه ده چې یو کس په جانبي عوارض پیدا کړي، هیڅ کوم داسې مشکل نشته دی. په ټولنه کې دغه ناروغي هیڅ کله هم نه مزمنه کېږي او په راتلونکي کې هم ځیګر ته یا لیور ته کوم تاوان نه لري. نو خورکۍ ته موږ وایو چې هیڅ تشویش خبره نه ده. خورکۍ که ممکنه وي تاسې کولی شئ چې د خپل فامیل څخه خپل لوښي یعنی کاشوغه یا کاسې باید تاسې جلا کړئ تر څو چې د هیپاټایټس A علایم تاسې کې موجود وي، میکروب تاسې کې وي. نو تر دې دمه تاسې خپل فامیل څخه ځان لږ جلا کړئ تر څو ستاسې فامیل په دغه ناروغۍ اخته نشي. او دویمه خبره دا ده، خورکۍ ته زموږ توصیه چې استراحت دې وکړي. بل دا دی چې غوړ دې لږ کنټرول کړي، غوړ دې ډېر نه استعمالوي ځکه چې د غوړو د جذب دپاره باید ځیګر قوي اوسي، فعاله اوسي. خو چون په هیپاټایټس کې ځیګر لږ غیر فعاله کېږي، د فعالیت کمزوری کېږي، نو تر دې تاسې باید د غوړو څخه استفاده ونه کړئ یا هم غوړي که استعمالوئ هم نو کم باید استعمال کړئ. دوستانو تاسې کولی شئ چې زموږ فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل فالو کړئ، سبسکرایب کړئ، تر دې چې تاسې هم خپلې پوښتنې په فیسبوک پاڼه کې په کمنټ کې یا هم په یوټیوب چینل په کمنټ کې تاسې خپلې پوښتنې وکړئ. انشاءالله موږ به درته په نورو ویډیوګانو کې ستاسې پوښتنې جوابوو. الله مو مل شه دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ.